السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو ملګرو ټیش ټیکټیکس چینل ته بخیر رالاست. زه یم سمیع الله عبید. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس موضوع بیا هم پر ډیسکټاپ باندې راسته کلیک او ډسپلی سټینګ کوي. په دې هیله چې تېره ویډیو به مو کتلي او هېڅ څه به مو ځینې لاسته راوړي. موږ او تاسې پر ډیسکټاپ باندې راسته کلیک کوو، ډسپلی سټینګ ته راځو. په ډسپلی سټینګ کې نن زموږ او ستاسې موضوع پاور اینډ سلیپ ده. دلته موږ او تاسې کولی شو چې کمپیوټر د رڼا د بندېدلو او د کمپیوټر د سلیپ حالت ته د تللو لپاره وختونه ورته انتخاب کړو، تر څو بیا په اتوماتیک شکل سره کمپیوټر رڼا بنده شي او د سلیپ حالت ته ولاړ شي. لومړي سر کې موږ او تاسې سکرین لرو. سکرین څه هدف د رڼا بندېدل دي. نو موږ او تاسې بیا هم دوه حالته لرو چې یو یې د پاور حالت ده، یعنې کله چې موږ کمپیوټر له بیټرۍ څخه استفاده کوي، او دوهم حالت یې د برق د حالت ده، کله چې موږ تاسې کمپیوټر برق ته تړلی. نو دلته موږ او تاسې کولی شو چې ورته انتخاب کړو چې کمپیوټر کله چې برق ته نه وي تړلی، لیپټاپ د خپلې بیټرۍ څخه استفاده کوي، نو په څومره وخت کې د کمپیوټر رڼا بنده شي. موږ او تاسې له یوې دقیقې څخه اندازې زه تر څو پورې چې نیور ورته لیکلی دی چې هېڅ کله دې هم رڼا نه بندېږي. هر څومره وخت چې ستاسو خوښ وي هغومره وخت به ورته انتخاب کوئ. له انتخاب څخه وروسته هر څومره وخت چې مو خوښ شو هغه به کلیک کوئ. نور به ستاسو کمپیوټر په همدغه 3 دقیقې ما ورته انتخاب کړي. 3 دقیقې بعد په اتوماتیک شکل سره رڼا بندوي. همدارنګه که چیرې برق ته تړلی نو هم د دې لپاره ځان ته تنظیمات کېږي. تاسو کولی شئ ورته انتخاب کړئ. زه ورته وایم چې 15 دقیقې بعد دې رڼا بنده کړي. اوس که زما کمپیوټر برق ته نه و تړلی 3 دقیقې بعد به رڼا بندوي، او که چیرې برق ته تړلی و نو بیا 15 دقیقې بعد رڼا بندوي. همدارنګه لاندې تاسو د سلیپ تنظیمات هم ترسره کولی شئ. سلیپ بیا هم هغه دوه حالته لري، یو د بیټرۍ حالت دی، دوم کله چې چارج ته تړلی. نو موږ ورته وایو کله چې زما کمپیوټر له بیټرۍ څخه استفاده کوي نو زما کمپیوټر دی 15 دقیقې بعد د سلیپ حالت ته ځي. 3 دقیقې بعد بیا رڼا بندېږي، او کله چې 15 دقیقې پوره شوې بیا به د سلیپ حالت ته ځي. همداسې کله چې چارج ته به ستا چارج ته پروت وي نو بیا د زما کمپیوټر 10 دقیقې بعد سلیپ ته ځي. اوس به زما کمپیوټر چې 15 دقیقې پوره شي، کله چې چارج ته پروت وي رڼا به بندوي، او کله چې 10 دقیقې پوره شي زما کمپیوټر به د سلیپ حالت ته ځي، چې موږ تاسو د سلیپ حالت ویلی وو چې داسې یو حالت دی چې کمپیوټر برق سپما کوي، چالان پاتې وي، پروګرامونه خلاص پاتې وي، ولې زموږ او ستاسې برق ډېر په کمه اندازه سره مصرفېږي. د پاور اینډ سلیپ څخه وروسته موږ او تاسې د بیټرۍ حالت لرو. دلته موږ او تاسې کولی شو د خپلې بیټرۍ اړوند معلومات چک کړو، بیټرۍ څو فیصده دی، څومره چارج ولی، څومره کار کولی شي د څومره وخت لپاره. همدارنګه موږ او تاسې دلته لاندې کولی شو د بیټرۍ ته د پاور سیور حالت انتخاب کړو، یعنې چې برق دې سپما شي. په کومه اندازه چې یې فیصدي زیات وي په همغه اندازه به ستاسو د کمپیوټر برق ډېر سپما کېږي. ولې ممکن په کار کې دلته ضعفوالی راشي، کار یې سلو شي. کوم وخت چې دا فیصدي کم وي نو د کمپیوټر کار به تیز وي، خو برق به هم ورسره زیات مصرفوي. ولې که فیصدي زیاته وي نو بیا به د کمپیوټر کار ضعیف وي او برق به هم ورسره ساتلی. همداسې دلته بیټرۍ سیور حالت موږ او تاسې تر راتلونکي چارج پورې هم لرو. کله چې دا انتخاب وي تر څو پورې چې ته راتلونکي چارج ته تړې ستا کمپیوټر به 100% بیټرۍ سیور وي او برق به درته ساتي. کوم وخت چې تا راتلونکی ځل کمپیوټر چارج ته بسته کوي خپله به دا په اتومات شکل سره غیر فعاله کېږي. همدارنګه موږ تاسو په بیټرۍ کې یو بل د ټیک مارک نښان هم لرو. دلته راته لیکل شوي دي چې دا د بیټرۍ سیور دی د کمپیوټر پر دې رڼا باندې هم تاثیر وکړي. لاور سکرین برایټنس، یعنې کله چې بیټرۍ سیور فعاله وي نو زموږ او ستاسې د سکرین رڼا دې هم ورسره کمه وي. او کوم وخت کې که دا نه وي ټیک مارک، بیا که هر څه بیټرۍ سیور فعاله وي زموږ او ستاسې د سکرین رڼا به نه ورسره بندېږي، بلکې زموږ او ستاسې د سکرین رڼا به پر خپل حال پاتې وي. ولې که چېرته دا ټیک مارک لګېدلی وي او بیا موږ سکرین سیور فعاله کړو نو زموږ او ستاسې د سکرین رڼا به په اتومات شکل ورسره ضعیفه کېږي. کله چې تاسو په خپلو کمپیوټرانو کې استعمالوئ نو انشاءالله تاسو ته به پوره معلومات وشي. ولې دلته په ویډیو کې رڼا پر همغه یوه حالت باندې راځي. له بیټرۍ څخه وروسته موږ او تاسې بله موضوع د سټوریج لرو. دلته کولی شئ د کمپیوټر د حافظې په اړه څومره چې موږ کوم ډرایوونه لرو، څومره ډک دي نه دي ډک، د دې اړوند معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه موږ او تاسې د سټوریج څخه وروسته دلته بل سټینګ د ټابلیټ موډ لرو. په ټابلیټ موډ کې موږ او تاسې کولی شو چې خپل کمپیوټر موبایل ته ورته شکل ته واړوو، یعنې زموږ د کمپیوټر سټینګ او تنظیمات به موبایل ته ورته شکل کې او هغسې به هغه اپلیکیشنونه راته ښودل کېږي. کله چې موږ او تاسې دلته راشو نو موږ او تاسې 3 حالته لرو. وین آی ساین ان کې لومړی یوز ټابلیټ موډ، که چیرې دا انتخاب وي نو زموږ او ستاسې کمپیوټر دغه سټینګ به موبایل ته ورته شکل واخلي. یوز ډیسکټاپ موډ، دا بیا که چیرې انتخاب وي نو کمپیوټر به مو پر همدغه خپل د ډیسکټاپ پر موډ یا د کمپیوټر پر شکل باندې دا ښودل کېږي. یوز اپروپریټ موډ پر ما یې هارډویر انتخاب وي نو بیا به زموږ او ستاسې کمپیوټر دغه موډ به هغه ډول وي د څه لپاره چې خپله د کمپیوټر جوړ شوی دی، یعنې د ډیسکټاپ لپاره جوړ شوی دی نو دی پر ډیسکټاپ موډ باندې
ولاړ. همدارنګه کله چې لاندې راسو نو موږ ته وایي چې کله زه کمپیوټر چالان کړم په اتومات شکل دې څنګه سي دغه موډ دې ور بدل سي. درې حالته بیا موږ لرو. ډونټ اسک می اینډ ډونټ سویچ. که چیرې انتخاب بیا که هر څو ته لوړ پورته موډ بدل کړي نو دی به موډ نه بدلوي ځکه دلته ورته انتخاب دی ډونټ سویچ. دوهمه برخه کې موږ او تاسو لرو always ask me before switching. همیشه له بدلېدو څخه مخکې یا د دې موډ له تبدیلېدو څخه مخکې زما څخه پوښتنه کوه. درېیم حالت کې دی don't ask me and always switch. هیڅ کله هم پوښتنه مه کوه، همیشه یې په اتومات شکل سره بدلوه. موږ دا ورته انتخابوو. په لومړي سر کې مو یوز ټابلیټ مود انتخاب کوه او دوم مو ورته ویل چې موږ څه پوښتنه مه کوه، خپله یې بدلوه. اوس موږ او تاسو کولی شو خپل کمپیوټر ریسټارټ کړو. له ریسټارټ څخه وروسته به موږ او تاسو ته معلومه سي چې زموږ او تاسو کمپیوټر د موبایل ته ورته شکل ته څنګه اوښتی دی. کله چې زموږ او تاسو کمپیوټر له ریسټارټ وروسته چالان سو نو زموږ او تاسو کمپیوټر په دغسې یو حالت کې که غواړئ چې خپل اپلیکیشنونه ټول ووینئ نو راسئ دلته کلیک وکوئ. آل اپس کې به تاسو ته خپل ټول اپلیکیشنونه او پروګرامونه چې کوم تاسو لرئ هغه به ټول درته ښکاره سي او دا به داسې موبایل ته ورته شکل سره سي. لاندې او پورته دا به داسې موبایل ته ورته شکل کې سي او کله چې تاسو کښته او پورته ځئ نو تاسو ته به ښکاره کېږي ستاسو اپلیکیشنونه. که غواړئ چې دا موډ بند کړئ نو راسئ سیټینګ ته. په سیټینګ کې ټابلیټ سرچ کړئ. کله چې تاسو ټابلیټ سرچ کړئ نو تاسو په اسانۍ سره وکولی شئ چې ټابلیټ سیټینګ پیدا کړئ. ټابلیټ موډ سیټینګ کلیک کړئ او اوس دا له ټابلیټ موډ څخه واړوئ ډیسکټاپ موډ ته. کله چې تاسو ډیسکټاپ موډ ته واړوئ ستاسو کمپیوټر به بیرته خپل عادي حالت ته راسي. دوه اپشنونه نور موږ تاسو لرو هاید اپس آیکنز آن د ټاسک بار ان ټابلیټ موډ. که چیرې دا انتخاب وي دا آن وي نو بیا به زموږ ستاسو په ټاسک بار باندې اپلیکیشنونه نه راته ښکاره کېږي. اوس تاسو دلته ټاسک بار څخه وینئ چې دلته هیڅ اپلیکیشن هم نه راته ښکاره کېږي. ولې که چیرې موږ تاسو دا آپ کو د آپ کېدو سره اتومات شکل موږ تاسو لکه ډیسکټاپ موډ ده خپل اپلیکیشنونه ټول ښکاره کېږي. بل اپشن دی اتوماتیکلی هاید د ټاسک بار ان ټابلیټ موډ. که چیرې آن وي نو زموږ ستاسو ټاسک بار په ټابلیټ موډ کې پټه وي، ولې که چیرې دا آپ وي نو موږ تاسو ته په ټاسک بار پټه ښکاره کېږي. د دې لپاره چې زموږ ستاسو کمپیوټر بیرته ډیسکټاپ موډ ته واړوي نو موږ تاسو باید یو ځل بیا کمپیوټر ریسټارټ کړو تر څو بیرته خپل عادي حالت ته راسي. کله چې تاسو کمپیوټر دوباره ریسټارټ کړئ نو ستاسو کمپیوټر به بیرته خپل عادي حالت ته راغلی وي. اوس موږ تاسو راځو ډسپلی سیټینګ کې وروستنۍ موضوع له وایو تر څو پر ویډیو ډېره غټه نه سي. موږ تاسو وروستۍ موضوع کې مولټي ټاسکینګ ته راځو او مولټي ټاسکینګ کې خپله موضوع وایو. په مولټي ټاسکینګ کې موږ تاسو د دې راخلاص شویو صفحو اړوند یا د راخلاص شویو وینډوګانو اړوند تنظیمات ترسره کولی شو. لومړي سر کې موږ ته د سنیف اړوند تنظیمات راځي. که چېرته دا اپشن فعال وي او موږ تاسو د کمپیوټر دغه راخلاص شوی وینډو داسې یو طرف ته یوسو نو موږ تاسو ته به په صفحه کې نیمایي ځای نیسي. تاسو ته به ښکاري که چیرې زه دا کلیک دلته پرېږدم نو زموږ ستاسو صفحه به نیمایي ځای ته راځي او دې خواته باقي کوم خلاص پروګرامونه چې موږ تاسو لرو هغه به راته ښودل کېږي. ولې که چیرته موږ دا آپ کو نو د آپ کولو څخه وروسته بیا موږ تاسو نشو کولی چې دا راوړو. که تر هره ځایه پورې زه دا صفحه دورې یوسم نو نه دا نیمایي ځای نیسي او نه نور راخلاص شوي پروګرامونه راته ښیي. بیرته راځو دا آن کوو. که چیرې آن کو نور اپشنونه به هم ورسره فعاله شي. اوس موږ تاسو دوم اپشن لرو وین آی سنیپ ا وینډو اتوماتیکلی سایز اټ to fill available space. یعنی که چیرې موږ او تاسو یو وینډو یو طرف ته یوسو دا وینډو راخلو او دا یو طرف ته وړو د یو طرف ته وړلو سره د نیمایي ځای ونیوئ. موږ او تاسو غواړو چې دا ځای د نیمایي څخه ورزیات کړو یعنی صفحه تر نیمایي ډېره په ونیسو. اوس که چیرته زه دوهمه وینډو راخلاصوم او هغه هم دغسې وړم نو هغه به یوازې هغه ځای نیسي کوم ځای چې څومره ورته پاته ده، یعنې په نیمایي ځای پسې به نه ګرځي چې خپل نیمایي حق واخلي، بلکې څومره چې ځای ورته پاته ده همغه ځای به نیسي. او که موږ راسو دوباره دا بیرته غیر فعاله کړو نو د اپشن په غیر فعاله کولو سره به زموږ ستاسو وینډو پوره نیمایي ځای نیسي. یعنې هغه بله وینډو چې کومه راخلاصه وه هغه یې شاته پرېښوده نیمایي ځای ځینې ونیوئ. دلته هدف دا شی دی که چیرې دا آن یي فعاله یي نو بیا دوهمه وینډو چې موږ او تاسو په صفحه کې راخلاصوو دا به هغه ځای نیسي څومره چې ورته پاته ده. که ډېر ځای پاته و ډېر ځای نیسي، که لږ ځای پاته و لږ ځای نیسي. اما که چیرې دا آف وي آن نه یي آپ وي نو د آپ په حالت کې دا د صفحې نیمایي برخه نیسي. که اضافي ځای ورته پاتې وي، که لږ ځای ورته پاتې وي، که ډېر ځای ورته پاتې وي دا همغه خپل نیمایي ځای نیسي، نور ځای نه نیسي. دوهم اپشن موږ او تاسو دلته لرو when I snip a window show what I can snip next to it. یعنې دا په دې معنا که چیرې دا اپشن فعال وي او موږ تاسو یوه وینډو یو طرف ته کش کړو نو موږ تاسو ته راخلاص شوي پروګرامونه چې نور موږ او تاسو لرو هغه به ټول داسې راته ښودل کېږي. ولې که چیرته دا غیر فعاله وي او موږ راسو دا یو طرف ته یوسو نو موږ تاسو ته راخلاص شوي پروګرامونه په هیڅ صورت کې هم نه ښیي. که چیرته راسو بیرته یې فعاله کړو اوس یو طرف ته دا کش کړو نو اوس به موږ او تاسو ته بیرته بیا همغه کوم پروګرامونه چې موږ تاسو راخلاص کړي دي هغه به راته ښیي. که چیرته موږ پر هر یوه باندې کلیک وکړو نو په اتومات شکل سره به هغه راسي د صفحې نیمایي برخه به ونیسي او زموږ ستاسو ستونزه به حل شي. دوه پروګرامونه یا دوه وینډوې به موږ تاسو په یو ځای کې سره راخلاص کړو.
څلورم اپشن ورسره راغلی دی when I resize a snipped window. که چیرې زه یو سنپ وینډو ریسایز کوم اندازه ور بدلوم بله دې په اتومات شکل سره ورسره راسي. فرض کړئ زه راځم دغه یو وینډو ته اندازه ورغټوم نو بله وینډو په اتومات شکل سره ورسره کوچنۍ کېږي. که دا یو وینډو ته اندازه ورکوچنۍ کوم نو بله وینډو په اتومات شکل سره ورسره غټېږي. ولې که چېرته موږ او تاسې راسو دا اپشن غیر فعاله کړو نو اوس به دا وینډو که چېرې زه یوه وینډو غټوم نو بله وینډو به نه کوچنۍ کېږي. که دا کوچنۍ کوم نو ما بله وینډو به نه ورسره غټېږي ځکه چې دا اپشن یې ترمنځ غیر فعاله راغلی. On the taskbar show windows that are open on. دلته موږ کولی شو چې ورته انتخاب کړو چې دا کومې وینډوګانې چې موږ او تاسې دلته خلاصې لرو نو دا وینډوګانې دې په کومو ډیسکټاپو کې راته وښودل چې ډیسکټاپ صفحه او تاسو ته خپله معلومیږي. موږ ورته وایو چې آل. کله چې موږ تاسې آل کلیک کړو نو بیا موږ تاسې دلته راځو ټاسک ویو بټن کلیک کوو. د ټاسک ویو بټن یې وروسته موږ تاسې دې کونج ته راځو او دلته نیو ډیسکټاپ وو. ممکن ستاسو په صفحه کې دا په یو بله برخه کې نیو ډیسکټاپ به کلیک کړئ. کله چې تاسو نیو ډیسکټاپ کلیک کړئ نو موږ تاسې دوهم ډیسکټاپ هم جوړ کړئ. په دې ډیسکټاپ کې موږ تاسې ته هغه پروګرامونه ښیي کوم چې موږ په لومړني ډیسکټاپ کې خلاص پرېښي وو. ولې که موږ تاسې بیرته راسو لومړني ډیسکټاپ ته او دلته ورته انتخاب کړو only the desktop I am using. که چیرې دا انتخاب وي اوس موږ راسو ټاسک ویو بټن ووهو او دوهم ډیسکټاپ ته راسو نو زموږ ستاسې په کمپیوټر کې اوس دلته هیڅ خلاص پروګرام هم نه راته ښکاره کېږي. دا که چېرته موږ او تاسو غواړو چې یو کار داسې ډول ترسره کړو که دوهم کس راځي هغه باید ونه پوهېږي چې ما په کمپیوټر کې څه کول نو موږ او تاسې دوه ډیسکټاپه جوړوو تر څو پورې د یوه ډیسکټاپ معلومات او بل ډیسکټاپ کې ښکاره نه شي. اوس موږ او تاسې دلته دوه ډیسکټاپه لرو. په لومړني ډیسکټاپ کې زموږ او ستاسې اپلیکیشنونه خلاص پاتې دي. که کوم څوک راځي دا ته ګوري نو موږ تاسې په اتومات شکل دلته کلیک کوو او دا دوم ډیسکټاپ ته اړوو تر څو پورې هغه لومړني ډیسکټاپ شان دلته هیڅ هم نه شي ښکاره. اما که مو چیرې غوښتل چې ښکاره دي شي په دواړو ډیسکټاپو کې نو بیا دلته ورته انتخاب کوئ only the desktop I am using. د دې پر ځای باندې انتخاب کوئ all desktops. بیا به ستاسو د اپلیکیشنونو په ټولو ډیسکټاپونو کې درته ښکاره کېږي. دوم اپشن موږ او تاسې لرو فریز الټ ټیب. که چیرې زه د الټ ټیب بټن وهم نو ماته خلاص شوي وینډوګانې ښیي خو د کم ډیسکټاپو کې یوازې په یوه ډیسکټاپ کې که په ټولو کې. که چیرې الټ ډیسکټاپ انتخاب وي نو زه اوس راځم دوهم ډیسکټاپ ته او دلته هم زه د الټ ټیب بټن وم الټ نیسم او د ټیب بټن ورسره وم. موږ او تاسې ته خلاص وینډوګانې ټول راته ښکاره کېږي. اما که چیرته راسو دا ورته انتخاب کړو چې only the desktop I am using. اوس که چیرې موږ تاسې دوهم ډیسکټاپ ته راسو نو موږ تاسې ته بیا خلاص شوي وینډوګانې نه ښکاره کوي. هر څو که زه دا کلیک کړم هر څو واره یې کلیک کړم موږ تاسې ته نه ښکاره کوي تر کومه وخته پورې چې موږ تاسې بیرته دې ډیسکټاپ ته رانسو او اوس ورباندې کلیک ونه کړو. اوس چې کله موږ تاسې کلیک وکړو موږ تاسې ته به ښکاره کوي. ویډیو تر همدې ځایه وه. په دې هیله چې ویډیو مو تر پایه کتلې یو څه به مو لاس ته ځین راوړي. د مولټي ټاسکینګ موضوع نسبتا ګنګسه موضوع ده. په دې هیله چې زما په دې خبرو به مو سر خلاص شوی او له ویډیو څخه به مو یو څه لاس ته راوړي او همدارنګه په خپلو کمپیوټرانو کې به یې سره عملي کوئ تر څو پورې دا موضوع باندې لا ښه وپوهېږئ. تر بیا او بلې ویډیو مو پر الله سپارم. ډېره مننه.